د اختر له خوښیو او مراسمو څخه لیرې نتلی اختر د هغو خلکو اختر چې د کور او کوچنیانو څخه لیرې دي او سترګې یې د هغه چا پر لار دي چې راسي او دوی ته ووایي چې راځئ زموږ سره د روزانې دپاره ولاړ شئ د مزدورۍ دپاره ولاړ شئ تر څو چې دوی خپلو اولادونو ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي د اختر دوهمه ورځ ده دوی خپل مراسم نه لري او یا هم مجبورۍ دې ته اړ کړي دي تر څو راسي په دغو خیمو کې کښیني او هغه څه چې د دوی اولادونه اړتیا ورته لري یا ډوډۍ ځینې غواړي هغه پیدا کړي دوستانو سلام وخت مو په خیر راځئ چې د دغو خلکو سره نږدې خبرې وکړو او د دوی سره مخامخ کړو د ژوند په حالاتو یې ځان خبر کړو قدرمنو دوستانو راغلو تر هغو خلکو پورې چې د دوی ژوند اختر او د اختر انځور تاسو ته درکړو د دوی د زړه په احوال باندې خبر شو او د زړه خبرې په غوږونو باندې واورو السلام علیکم جوړ په خیر ته خپل نوم په سر کې راته ووایه وعلیکم سلام زما نوم رحمت دی د پاشمول د کلي یم کور دې په پاشمول کې دی که د لې دی کور مې په پاشمول کې د سنګسار د غونډۍ سره دی او د هر خوارو غریب سره مرسته وسي او د هر چا یادونه وکړی سي اولادونه دي چیرې دي هغه هلته په وطن کې پاشمول کې دي که د لې دي اولادونه مې د خپل خسر سره په سرای کې دي بې سرای او بې مځکې او بې زمینه یم د بل چا مزدوري کوم دلته قدرمنو دوستانو دا د کندهار ښار له چوکي مدد څخه لوړ ادیرې دي او د دې ادیرو ترڅنګ دوی خیمې وهلې دي په دغو خیمو کې اوسېږي ته هم دلته په دې خیمو کې اوسېږې زه هم د دوی سره دلته مزدوري کوم بالا کله یو ورځ کار کړی کله 15 ورځې کار کړی خو دغسې د کور مزدوري برابرېږي موږ ته نن خو دا د اختر دوهمه ده پرون د اختر اوله ورځ وه پرون هم د لې وې که نن راوتلی نن مې دوهمه ورځ ده درېیمه ورځ ته خو لا موږ پیسې نه لرو شی نه لرو د کور خرچه نه لرو پرون د اختر اوله ورځ د لې وې اوله ورځ او دوهمه ورځ و نن دوهمه ورځ ده د لې یو لا موږ شی نه لرو په کور او په کلي کې چې ولاړ شو خپل کور ته ژوند وکړو اولادو ته دې څه شي د اختر دپاره رانیولي اولادو ته مې هېڅ میوه نه ده رانیولې د غریبۍ څخه دلته په دغه خیمو کې پاتې یو د شپې هم دلې یاست د شپې او د ورځې دلته پاتې یو دغه خوارو زارې ادرې کې دلته اوسېږو موږ ټوله مزدوران یو څوک راغلی دی ستاسې پوښتنه یې کړې ده زموږ پوښتنه هېچا نه ده کړې زموږ بې له تاسې چې دلته راسئ زموږ فلمبرداري وکړئ اوس موږ حال ټول کړئ تر اوسه څوک موجوده نه دی راغلی موږ ته چې کم استسهال ښه دی او کم استسهال بد دی د دې پوښتنه موږ سره نه ده کړې سوې دلته ټول خلک تاسې ویني که مسؤلین دي که عام خلک دي د ژوند د کومو مشکلاتو سره مخامخ یاست موږ ته ټولو ته ژوند د دغه لوږږې سره مخامخ یو اوبه خو شکر دی په مشتو کې د اودسو او د منځو دپاره پیدا کېږي او د ډوډۍ مشکلات مو ډېر دی ټوله وخت دلته یو موږ وایو چې دغه یو ډوډۍ یو شی او دا زموږ روزانه یو څوک برابره راکړي چې زموږ ټول ژوند سم شي دلته په دغه چوکي مدد باندې مننه خیر اوسې دغه بل حاجي صاحب ناست دی د دوی سره به وغږېږو لږ ځای ماته راکئ د حاجي صاحب څنګ ته به زه کښېنم وبخښه بس صحیح دی کښېنه مهرباني حاجي صاحب جوړ په خیر خپل نوم راته ووایاست سید محمد حاجي صاحب تاسې د کوم ځای څخه دلته راغلي یاست زه له لښکرګاه راغلی یم له نظالي ښه لښکرګاه څخه څه وخت راغلي یاست داسې وبله تر اختر مخته راغلی وم د لې مې ګاډۍ ګرځوله ګوړه مې خرڅوله پیاز مې خرڅول ښه ګزاره مې وه اخر ته کې مریض شولم او بس ګوړه مې هغه مې پرېښوله دوا مې په ځان وکړه بېرته پاتې شوم کور ته نه یم تللی د لې په دا خیمه کې یم هغه کوم اوس نو که خدای هغه راکړو وس راکړو یو شی به راوباسو خرڅوم دی یا به خپله په باغو کې روزانه کوم هغه به کوم کورونه ستاسې زیاترو فکر کوم چې دلته په ښار کې نه دي او تاسې د لښکرګاه څخه راغلي یاست کور اولادونه به مالته یي اولادونه مو دي غټان ځوانان اولادونه نه لري خدای په درې لرم درې سره روزانه کوي منه دا دوه هم ودونه کړي دا یو هم نه ده کړی مګر روزانې هم نه پیدا کېږي ورې لښکرګاه خو نو بیخي هغه
او زه نو هر کار درته راځم دا شپږ کاله کېږي زه راځم بېرته ځم 4 میاشتې 5 میاشتې تېر کړم بیا ولاړم. دلته مو شپه چیرې دي ورځ مو چیرې خوړل څښل هغه اړتیا بس هغه د 10 روپو شړومبې راواخلو د 10 روپو ډوډۍ راواخلو بس دا وخورو د ورځې او د شپې هوټلي ته 100 روپۍ ورکړو سګیایي بس هغه وکړو شپه تېره کړو. د اولادو سره حال او معلومات لري چې د هغوی د اختر دپاره څنګه هغه اړتیاوې پوره سوي دي کالي یا ضروریات یو شی لري که نه؟ شی لري هغومره هغه لري پوه شوې همغه ستا خپله غوښتنه د چا څخه ده او څه غوښتنه لري؟ غوښتنه خو دا غوښتنه چې له موږ سره چې یو کار را پیدا شي یا په باغو کې یا په هغه کې دا د اوس ګرځم هغه کوم چې هغه را پیدا شي یو څه پیسې پیدا کړم ګاډۍ راوباسم او یو شی کې خرڅوم هغه کول بس دغه دی. د شکر جوړ اوسې. ستا څنګ ته یو بل ملګری دی د اول لا ویل چې زم خبرې در سره کوم او خامخا خبرې در سره کوم دا د دوستانو دته هم نوبت راورسېدی چې ورسره وغږېږو نو نه پوهېږم په زړه کې بیا څه دا به دی راته ووایي. مهرباني وروره ته اول خپل نوم راته ووایه. نوم مې خالق دا دی د فراه د ولایت یم کور مو په لولې کې دی. نو د وچکلۍ سره رالو دلته د 15,000 افغانو څخه تقریبا برمه وچه شوه چې اوبه مو نه درلودې تر دا اوسه پورې هم دلته یو. دلته د دې خلکو سره روزانه کوم نن به پیسې پیدا کوو سبا به پیسې پیدا کوو هغه بله ورځ به ځم دا دي تقریبا 3 کاله 4 کاله مې پوره شوه دا دي دلته نه دلته کاروبار همداسې دی کله 1.5 افغانۍ د ورځې پیدا شي کله 200 افغانۍ پیدا شي. بل ماښام دلته را روان وم پروژه کې یو 2 پیکه چا د وریجو راکړه سړی کور ته به یوسم هغه دلته رالم یو بل د کندوز د ولایت یو ازبک راباندې پېښ شو هغه ته مې وورکړئ وچې ډوډۍ ته ناست و مسلمان خوړی نو هغه یو مې به را کور ته بیوئ. نو دلته کارونه داسې بیخي بې دغه خراب دي اقتصاد خراب دی کارونه نشته کاروبار ولاړ دی. دلته زیاتره خلک داسې دي چې د ډېرو وختو څخه دلته اوسېږي. تا خپله ویل چې زه 2 یا 3 کاله کېږي چې دلته یعنې تقریبا 4 کاله مې نه پوره کېږي داسې شاوخوا. دلته خو ژمی هم راځي دوبی هم راځي مثلا هغه د هوا تغیرات هم راځي او تاسې دلته په دغه خیمو کې اوسېږئ کم تکلیفونو او مشکلاتو سره مخامخ کېږئ په دغسې وختو کې؟ دلته داسې تکلیفات سره مخامخ کېږو چې د شپې د خوا څوک دلته پراته یخ ولي دلته یو 2 زرګان وه یخ وله مړه سوه وفات سوه داسې په نوروز کې نو انډیواله څوک بله مریضان سي څوک دلته په خیمو کې څوک پراته وي څوک نه انډیواله څوک پیسې لري څوک یې نه لري مګر ډېر خلک بیچاران ډېر خلک ډېر سرګردانه دي د مشکلاتو سره مخ دي. زه په خپله کور ته ځم درواغ نه درته وایم کور ته ولاړ شه انډیواله په کور کې مو ولاکه ماته شپه خوند راکوي چې وکړم ځکه 2000 افغانۍ د براته میاشتې کرایه راباندې ده اوس دا د دغه روژې حساب چې له را پرېږدي که بې راڅه واخلي انډیواله اوس دا د بله میاشت رانوي اسما انډیواله کارونه نشته کارونه ولاړ دي دغه کالي مې واجب صاحب راکړه بله ورځ دغه صدري مې وراکړه انډیواله کور یو دانکې نوی راکړي اوس به ما اختر ته شی نه درلوده. دلته دغه اختر شپه ورځو کې یو څوک راغلي دي ستاسې سره مرسته یا کومک یو چا کړی دی؟ یوه ورځ داسې یو کمره والا رالی عکاسي یې وکړه لمرونه یې ویوړه د روژې مخ ته بیا مو تر دا اوسه هېڅوک نه دی لیدلی نه ښاروال راغلی نه سره میاشت والا راغلی ده نه WP والا راغلی هېڅوک نه دي راغلي وروره بس داسې هم د شنه اسمان مېلمانه دي ګرده او زما سره ستا خو دا د کور د لیدې ته وایي چې زه د شپې ځم کور ته زیاتره ملګري به مو داسې وي چې د نورو ولایتو څخه راغلي دل د هر ولایت خلک دلته شته د هر ولایت د خلکو څخه پوښتنه وکړي دلته شته د افغانستان د 12 قبیلو خلک دلته شته اوسېږي. ته څه فکر کوې چې دوی څه شي دلته راوستلي دي؟ دوی دلته غربت او بیکارۍ او مسکنات راوستلي د مجبورۍ راغلي دي داسې په 100% کې 5% عملیان متعدین که پکښې دا نور ګرده سم خلک دي یا بنایان دي یا ماغوندي کارګر دي بس داسې خلک راغلي دي وروره دلته اوسېږي. نو کار هم پیدا کېږي؟ کار انشاءالله بس دغه اختر که ووتی د خیره سره نو زه فکر کوم چې روزانه مزانه به په 4-5 ورځو کې پیدا سي او 3 میاشتې زما په خپله د بیکارۍ ووتلې چې زه دلته ناست وم د روژې مخ ته کار نه و یو پلا وچکلي وه بیا بارانونه سوه بیا یخ سو بیا بولکالداري خراب دي کاروبار نشته نو ډېر خلک سره ستړي دي او ډېر په تنګ دي خلک. د یوې ورځې روزانه څو ده؟ د یوې ورځې روزانه د بنا ده بنایان خو نو دلته زموږ سره نشته موږ کارګر بنایان د سهار لخوا دلته د یوې ورځې روزانه د کارګر د 250 او 300 افغانۍ ده چې پیدا سي.
په 3 یا 4 ورځو کې تا ویل چې یوه ورځ روزانه پیدا کېږي نو دا څنګه ستاسې اړتیاوې پوره کوي د کور یا بس خدای په فضل سره ژوند دي وروره زما نوم محمود د کومه ځایه راغلی دلته زه د وردګ د ولایت کورنۍ او اولادونه مو چیرې دي دا په لویه واله کې ښه دلته سرای لري او که په کرایه باندې یا په کرایه پروت یم نو نن د اختر دوهمه ورځ ده په دغسې ورځو کې د اختر په ورځو کې خلک راځي تاسې کار ته مزدورۍ ته روزانې ته مو بیایي که یا په دغه ګرد روژه کې دا خلک مو ګرده پیژني بنایان دا ګرده خلک دغسې بېکاره دي د دې ګرده ویني یعنې داسې خلک شته چې په دا ګرد روژه کې 3 شپې کار نه دی کړی 3 شپې اوس زه په خپله زه د ځان درته وایم هلته په لویه واله کې پروت یم د 2 میاشتو کرایه پسې راوښتې ده دا د یوه د روژه خو هغه د روژه وه که نه کار نه وکړې سستو کارونه بیخي په مخ درېدلي دي یا د بله د یوې خوا کرایه پسې ده په سرای یو داسې یوه خونه ده چې تی ووینې یعنې د یوې خونې زه 2000 افغانۍ ورکوم په دغو نشته کارو کې دا یعنې موږ غواړو چې یعنې کار ته پیدا شوي په فقر یې نه غواړو چې کار ته پیدا شي دلته په دغو چاو کې داسې انسانان شته دي چې ډېر د فقر ته دلته ناست کار نه کوم او د کار خلک دلته کې ورک دي دلته که دولت خلک دي یعنې دا وایي چې دا به ګرده دغسې بېکاره یا د فقر والا وي یا به څه رقم وي یا به څه رقم وي خو دلته کم مخلوق شته دی څوک فقر ته ناست دي څوک عدل کار ته ناست دي د فقر داسې انسانان شته دي چې نه د فقر څخه نه جوړه ده نه د فقر شی غواړي یعنې وایي چې زه کار سر وځي نو تاسې په خپل هغه مسؤلو کسانو ته ورغلي یاست خپل غږ مو تر هغو پورې ورسولی دي که نه نو خو موږ دغلته دغه ځای دی موږ نه ویني دلته خو ته خو موږ ویني چې دغه خلک بېکاره دي یا کار شته یا نشته دی تاسې په خپله یو حرکت نه دی کړی نه یاست ورغلي د یو چا څخه پوښتنه غوښتنه نه ده کړې یا موږ بس یورې مخکې دا رقم دغسې سړی ولګله ته دلته راغللو بس دا رقم ته نقل حساب یې وکړلو دغسې وږي موږ خبره دغسې وکړو تر ځایه پورې نه رسي خبره د زړه درد دې څه شي دی تا ویل چې زما خبرې د زړه له درده ډکې د زړه درد مې دغه دی چې موږ ته نه کار پیدا کېږي د ډېر غټې مشکلې سره مخ یو د موږ د مشکلو نه خلک ځان نه خبروي کرایه هر چا وښتې ده داسې سرای والا ته ووایي دا نو زه نه یم ډېر عالم انسانان دغسې دي وایي دا چړي دی در وباسه ووځه بل سرای ته ما کرایه ته نه شي ورکولی هغو ته موږ وایي چې دا د موږ کرایه خدای ته په خپله حال وینه چې کارونه د موږ په مخ درېدلي دي موږ دا کرایه دی خو نه تشتو نه بله نه بس کار وکړو بله به کرایه درکړو هغه وایي یا وځه دا ټول مشکل دي که نه دي بلکل ډیره مننه کوو ستاسې ټولو څخه په دې هیله چې ستاسې د ژوند مشکلات او غوښتنې ترسره سي او پای ته ورسیږي د ټولو هیوادوالو سره په دې هیله چې په نورو اخترونو کې زموږ هیوادوال د دغسې مشکلاتو سره مخامخ ونه اوسیږي دوستانو ستاسې له ملتیا څخه هم ډیره مننه کوو زموږ دغه ځانګړی پروګرام پر دې ځای پای ته رسیږي الله مو مل